د میدان وردګ ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست په هڅو د میدان وردګ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې لسګونه هغه تاریخي سیمې له اطلاعات فرهنګ وزارت سره ثبت شوي دي او دا لړۍ دوام لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاته کړه چې میاشت وړاندې په سید آباد او جغتو ولسوالیو کې لسګونه هغه سیمې ثبت کړي چې ډیره تاریخي مخینه لري. نوموړي زیاته کړه چې په دې ولایت کې داسې سیمې شته چې تاریخي مخینه یې زرګونه کلونو ته رسیږي. هغه د تاریخي سیمې د ارزښت په اړه وایي. په میدان وردګ ولایت کې مخکې چې وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجسټر ولې هغه تلس عدده وي. کله چې موږ دلته راغلو بیا موږ دا کوشش وکولی او کوشش هم جاري ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو، هغه تاریخي ساحې وګورو. نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېرې لرغونې سیمې وي، ډېر قدامت یې لرل، هغه موږ راجمع کړي او ولایت وزارت هم لېږلي دي، وزارت راجسټر کړي دي. اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 سیمې وزارت کې ثبت شوي دي. او دغه 2 هفتې مخکې موږ یو پلاوی ولېږل سید آباد ولسوالي او هغه جغتو ولسوالي ورته دلته ولاړې، هغه ساحې وکتلې، 3 ساحې په هغه کې ثبت کړې لا 15 پرته. په سید آباد کې 7 ساحې په جغتو کې وې. دا داسې لرغونې سیمې وې. یو مسجد د سالارو کلي مسجد په نام، دغونه لرغونی مسجد ده چې زیات قدامت لري او 2 زیارتونه ولو. همدارنګه جغتو ولسوالي کې هم دغسې مهمې ساحې ولې، لکه د خدای نظر خان کلا رحمه الله یا نور زیارتونه ولو. نو 10 سیمې موږ نورې ثبت کړي دي. دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت تر اوسه لېږلي نه دي. موږ پلان کې لرو ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکوو. انشاءالله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمېر به تر 1.5 سلو رسیږي چې موږ به هره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کېږي موږ هغه ساحې را ثبتوو چې هم یې د قدامت ثابت چې دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي. او موږ دلته نور هم داسې ساحې لرو، مثلا الغتا تقریبا 2.5 کاله قدامت لري. ترنځ کلي لاندې بازار ده له هغه نرخ ولسوالي کې نور داسې ساحې لرو. موږ کوشش کوو چې دا ساحې ټولې ثبت کړو او بیا یې له وزارت سره شریک کړو، وزارت یې هلته هغه کې رجسټر کړي. تاریخي ساحې د افغانستان حقیقت ثابتوي. له ټولو نه مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحې دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي اثار د مختلف کورو کې دغسې پاتې وي چې تاریخي اثار څوک لري. موږ موزیم جوړ کړی دی، موږ موزیم ته دې وسپاري. کومې تاریخي سیمې چې دي موږ د هرې ولسوالۍ هرې ساحې ته. د اطلاعاتو فرهنګ ګرځندوی عامر وایي موږ هڅه کوو چې په یاد ولایت کې ټولې تاریخي ابدې ثبت کړو او له هیوادوالو مو غوښتنه دا ده چې د تاریخي سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي. موږ داسې یو پروسه په لاره اچولې تر څو دغه تاریخي ابدې چې کومې دي دغه ثبت او راجسټر کړو او د دې ساتنې په مخه باندې د کلي اوسېدونکو د موږ ته توصیه ده چې له ده نه ښه ساتنه وکړي، وخت نه وخت له ده نه بررسي او نظارت وکړي تر څو څوک یې تخریب نه کړي یا داسې باران یا واوره د ده لامل نه سي چې دا تخریب سره مواجه کړي. د دې نه باید ډېره کلکه ساتنه وکړي. یو له دغه تاریخي سیمه د سید آباد ولسوالۍ په سالار سیمه کې یو تاریخي جماعت دی چې تاریخي مخینه یې سلګونو کلونو ته رسیږي. هغه له اطلاعاتو فرهنګ وزارت نه غوښتنه کوي چې د دغه جماعت په بیا رغولو کې ورسره مرسته وکړي. د سیمې اوسیدونکي وایي تاریخي او تفریحي سیمې د یوه هیواد ویاړ او افتخار دی او له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې د دغه سیمو په بیا رغونه کې لاس په کار شي. دغه جماعت کوم چې دی د دوه اصلي قدامت ډېر دی او دا د پخوا نه دلته جومات و، خو کله چې دغه ډیزاین شوی چې تاسو وینئ نو دغه ډیزاین تقریبا 140 کاله یې د ده وتلي دي چې په 1299 کال کې دغه ډیزاین شوی دی. دا خو کوم چې موږ د دغه سپین ږیري نه اورېدلي دي هغو داسې وي چې دغه او د دغه خاورې څخه کومه چې دغه جومات سندلم دی د دغه خاورې څخه هغه ګډېده یو رقمه کاودای نه دی دغه ګاډي مړي چې ته جوړېږي هغه به سولوه بیا به دغه هګۍ ګډولې هګۍ به ورڅخه ګډول یوه برخه سیمنټ به ورڅخه ګډ و چې د دوی د سندلان پرې شوي وو دغه ډیزاین یې په دغو چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دغه نو د موږ وخت نجارانو د خونه دغه شوی
دیزاین شوی نقاشانو دی خونه والا خو داسې مختلف ګلان پکې کار شوي دي که نه دا اوس چې وګورې مثلا یوه تاقچه په یوه ګل دی یوه تاقچه په بل ګل دی یو د برسېره ځایونه هم داسې مختلف ګلان پکې کار شوي دي که نه داسې خو ما شمارلي والا که وي چې څو نوع ګلان به وي خو مختلف ګلان په ډېرو نوعو ګلان میراب په بل ډیزاین جوړ شوی دی مثلا د وره د هغه ډیزاین یې بل دی که نه مختلف نقاشۍ پکې شوي دلته تقریبا تاسو معلومه ده چې افغانستان 50 کاله په جنگ کې تیر شوی او دلته دوه انقلابونه تیر شول دلته دوه په اصطلاح ډېر زبر ځواکونه راغلي وو چې هغه د الله تعالی د افغانستان د مجاهدینو په وسیله باندې مات کړل نابود شول نو دلته جنګونه تیر شوي د جومات واقعا تخریب شوی دی دغه ځایونه تاسو اوس هم ګورئ که نه د مرمیو ځایونه پکې ښکاري او هغه څو ځایونه چې موږ د سپین ږیري نه اورېدلي دغه دوه ځایونه چې دا د سکاو د وخت نه د سکاو ډېر وختي تېر شوی که نه وي چې دا د هغو وخت نه سکاو چې رغله او دغه ځایونه یې ویشتلي دي دا ړنګ شوي نو د اطلاعات فرهنګ د وزارت نه یا د ریاست نه زموږ غوښتنه ده چې دا یوه تاریخي آبده ده د دې په رغولو کې باید موږ سره پوره همکاري وکړو او تر څو دغه آبده پاتې شي دا ډیر قیمتي ارزښت لري دا د موږ دپاره یو ویاړ دی یو افتخار دی د میدان وردګ ولایت یو سرسبزه ولایت ده یو تفریحي سیمې لري د سنګلاخ سیمه چې ده ډیر مینهوال اوس پیدا کړي ډیر سیلانیان پیدا کړي دي پنجشنبې نه تر هفتې پورې دا سړک باندې ډیر بیروبار ده او ما په ملي تجارانو باندې غږ ده چې د میدان وردګ اوس دلته هوټلونه پاله کړي او د میلمنو ښه پالنه وشي او دغه د موږ کلچر او کلتور او دا فرهنګ چې دا نور ولایتونه وویني او دې نه خوند واخلي لذت واخلي او د موږ له ساحو نه چې دي جنتي غوندې سیمه ده د دې نه خوند ویسي او د موږ یو د هغه چې د مشهورتیا د موږ دپاره یو اعتبار د ویاړ ځای ده نو دا د میدان وردګو دپاره یو نیکنامي ده موږ اسلامي امارت نه غواړو چې دغه میدان وردګ ولایت کې ډېرې واورې باد او بارانونه دي نو دغه د دې رغونې ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي چې دلته واوره ډېره کېږي نو دغه لږ تخریب سره مخامخ دي نو دې ته خپله ځانګړې بودیجه تخصیص کړي د ولایت ته د افغانستان دپاره نیکنامي ثواب ګرځېږي بل عاید ورسره ډېرېږي او بل د دغه روابط سره نږدې کېږي خلکو ته یو بل سره رابطه او اړیکې نو داسې یو نیکنامي د موږ د وطن باعث د ډېر وخت چې اوس موږ د جار و جنجال نوم تللی نو که انشاءالله دغه ساحو ته پاملرنه وشي د موږ د ولایت او د موږ د وطن نیکنامي به راپسې رسي او مینهوالو ته به نړیوالو ته به ښکاره میدان وردګ ولایت د هیواد یو له هغه ولایتونو دی چې په دغه وروستیو کې نه یوازې داخلي سیلانیان یې له بېلابېل تاریخي او تفریحي سیمو لیدنه کوي بلکې ګڼ شمېر بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم له دغه ولایت لیدنه کوي